سلامونه قدرمنو، که چیرې دغه سر نه وای په دې سر کې مازغه نه وای نو د دنیا کتابونه څه معنا لري؟ نه به ساینس وای، نه به کتابونه وای، هیڅ هم نه وای. د علم د تعلیم منبع سرچینه په دې سر کې دماغ دی. دغه دماغ چې دی دغه علم دی، دغه تعلیم دی. الله پاک رب چې دی هر انسان چې پیدا کوي هغه تعلیم یافته پیدا کوي. ولې په سر کې مازغه وي؟ که چیرې مازغه نه وي بیا تعلیم څه معنا لري؟ کتابونه څه معنا لري؟ هیڅ شی هیڅ زده کړه به نه وي. نو قدرمنو عزیزانو، ما دا خبره کوله چې د دنیا هر انسان تعلیم یافته دی. علم څه ته وایي؟ تعلیم څه ته وایي؟ نو د دې دماغ کمال، د انساني وجود کمال څه شي دی؟ یو مور په نس کې 10 بچیان جوړولی سوای، 10 بچیان زیږولی سوای، 10 بچیانو روزنه کولی سوای، په شیدو یې مړولی سوای. تر دې غټ علم شته؟ دغه تعلیم یافته مور ده، دا له شعوره ډکه مور ده چې اولاد په نس کې جوړوي، له نس یې پیدا کوي، په شیدو یې مړوي، روزنه کوي، ځوانوي، بیا واده ورته کوي. قدرمنو، دلته د علم پر بنیاد، د تعلیم په بنیاد، د شعور په بنیاد باندې خلک خطا وتلي دي یا خلک خطا ایستل کیږي. تعلیم، علم، شعور هغه څه ته ویل کیږي چې یو انسان په خپل فکر جوړ کړی، په خپل دماغ جوړ کړی وي او بیا تا ته ویل کیږي ته دغه علم، دغه تعلیم، دغه نظریه پیروکار جوړیږي، په هغه باندې درېږي، دې ته تعلیم ویل کیږي. اوس په امریکا کې یو رقم تعلیم دی، په هندوستان کې بل رقم تعلیم دی، په پاکستان کې بل رقم تعلیم دی، په افغانستان کې بل رقم تعلیم دی. د امریکې، د افغانستان، پاکستان دا ټول تعلیمونه چې دي یو له بله توپیر لري. د امریکې سړی و امریکې ته وفادار دی، د پاکستان سړی پاکستان ته وفادار دی، د افغانستان سړی افغانستان ته وفادار دی، او د هندوستان سړی هندوستان ته وفادار دی. دا تعلیم نه دی، دغه نظریه دی، دا فکرونه دي، دا د انسانانو فکرونه دي چې په زرهاو انسانان، په لکاو، په کروڑونو انسانان خپل تابع کړي او ټول انسانان د دې نظریې مطابق بیا ژوند کوي. دې ته وایي نظریات، دا نظریې دي، دا فکرونه دي، دا تعلیم نه دی، شعور نه دی. دا انسانان بیلوي، دا د انسانانو په مابین کې نفرت پیدا کوي، دا انسانان د رنګ و نسل، د علاقې، د سرحد په بنیاد باندې تقسیموي. نو قربانم سم، د تعلیم، د علم، د شعور منبع دغه سر دی او په دې سر کې دماغ دی. که دغه سر نه وي او په دې سر کې مازغه نه وي، د دنیا ټول کتابونه، ټول علمونه، ټول نظریې بې بسه دي، حسد دي، معنا نه لري، مقصد نه لري.